یو وخت خبره ده د لرې میدانونو په منځ کې یو ارام او خاموش کلی و. خټې کوڅې د خټو کورونه، د ژمي په سهار کې به دوړې د ځمکې په سر لکه د چادر په څنګ خپرېدلې. د هغه کلی و چې خوشحالۍ پکې ساده او غمونه پکې ژور و. د همدې کلي په څنډه کې یو کوچنی کور و چې رحمت پکې د خپلې میرمن جمیلې او خپلې وړې لور زینب سره اوسېده. د کور په انګړ کې د یوه ونه ولاړه وه چې زینب به اکثره د هغې لاندې د خټو لوښي جوړول او لوبې به یې کولې. خو د دې کور په فضا کې یو ډول سختي وه. د رحمت مخ به تل تریو و. هغه به په زړه کې یوه هیله وه چې زوی یې پیدا شوی وای. همدې هیلې د هغه زړه د خپلې لور لپاره بند کړی و. یو ماښام چې لمر لوېده او اسمان نارنجي شوی و، زینب په تش کې ډوډۍ راوړه او ورو ورو یې خپل پلار ته وویل. هغې وویل پلاره ډوډۍ وخورئ، تاسو به وږي یاست. رحمت په غوسه وویل ما تا ته ویلي وو زما لپاره ډوډۍ مه راوړه. څو ځله مې درته ویلي له دې ځایه ولاړه شه. فضا خاموشه شوه، یوازې د پاڼو شور و. جمیله د دروازې شاته ولاړه وه او هر څه یې لیدل. د هغې په سترګو کې بېوسي وه. وخت تېر شو. یو کال وروسته جمیله بیا امیندواره شوه. یوه شپه چې باران اورېده، رحمت په سخت غږ وویل جمیلې ښه واوره، که دا ځل هم لور پیدا شوه په دې کور کې پاتې نه شي، ما ته زوی پکار دی. جمیلې په لړزېدلي غږ وویل دا د الله پرېکړه ده. رحمت وویل ما ته لور نه ده پکار، ما ته زوی پکار دی. څو ورځې وروسته ماشوم وزېږېد او الله ورته زوی ورکړ. جمیلې د شکر سجده وکړه. زینب په خوشحالۍ وویل امي دا زما وړوکی ورور څومره خوږ دی. د رحمت په مخ کې لومړی ځل نرمي ښکاره شوه. هغې د زوی نوم قاسم کېښود، خو د زینب لپاره یې هماغسې زړه سوړ پاتې و. یوه شپه د سپوږمۍ په انګړ کې رحمت قاسم په غېږ کې نیولی و. زینب ورو ورنږدې شوه، وویل ایا زه هم غواړم خپل ورور وګورم. رحمت په سختۍ وویل نه، ما نه دي ویلي دلته مه راځه، ته بدمرغه یې. زینب غلې شوه. رحمت مخ واړوه. وخت تېرېده، 15 کاله تېر شول. رحمت زوړ شوی و. زینب او قاسم کالج ته تلل. یوه ورځ قاسم وویل پلاره سبا د کالج فیس راکول پکار دي، 10,000 روپۍ. رحمت وویل سمه ده، سبا به یې درکړم. هماغه وخت کې زینب په زړورتیا وویل ابا ما ته هم فیس پکار دی. رحمت وپوښتل څومره؟ هغې وویل یوازې 1000 روپۍ. رحمت وویل زما سره دومره پیسې نشته، حتی 100 روپۍ هم نشته. دا خبرې د زینب زړه ته لکه غشې ننوتې، خو هغې اوښکې پټې کړې. څو میاشتې وروسته د زینب عمه راغی او د خپل زوی فیصل لپاره د زینب غوښتنه وکړه. رحمت بې له پوښتنې وکړه. له واده وروسته فیصل ډېر نرم سړی و. یوه ورځ زینب خپله ټوله کیسه هغه ته وکړه. فیصل وویل غم مه کوه، ته به زده کړې کوې، ته به ډاکټره جوړېږې، زه ستا سره یم. زینب په سترګو کې لومړي ځل لپاره امید پیدا شو. څه وخت وروسته جمیله وفات شوه. کور کې خاموشي خپاره شوه. 15 کاله وروسته زینب ډاکټره شوه. بل لور ته رحمت کمزوری شوی و. قاسم واده وکړ او د واده وروسته بدل شو. یوه شپه رحمت وویل زویه ډوډۍ راکړه، زه وږی یم. قاسم وویل موږ بهر خوړلی ده، ستا لپاره مو نه ده راوړې. رحمت ته ناڅاپه د زینب خبره ور په یاده شوه. پلاره ډوډۍ وخورئ، تاسو به وږي یاست. د هغه سترګې له اوښکو ډکې شوې. څو ورځې وروسته قاسم خپل پلار د زاړه خلکو هغه زوړ کور کې پرېښوده. هلته سپین دیوالونه، خاموشي خونې او بوډاګان سړي اوسېده. یوه میاشت وروسته هغه ناروغ شو. ډاکټره راغله. دروازه خلاصه شوه. سپین کالي یې اغوستي یوه ښځه وه. رحمت په کمزوري غږ وویل ډاکټر صاحب ته ولې ژاړئ؟ هغې وویل ابا زه ستاسو لور زینب یم. د رحمت لاسونه ولړزېدل. هغې وویل لورې ما وبخښه، ما تا سره ظلم کړی. زینب ژړل. ابا ما هېڅکله له تاسو کرکه نه ده کړې. رحمت وویل لور رحمت وي، لور هغه دعا ده چې مور او پلار ته بې له غوښتلو ورکول کېږي. فضا ارامه وه، خو په دې ارامۍ کې یو سبق پټ و. اولاد که زوی وي که لور، دواړه د الله نعمت دي. هغه زړه چې له کرکې ډک شي اخر یوازې پاتې کېږي. او کله کله ژوند انسان ته همغه درد ورښیي چې د بل چا ورکړی وي.